بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د لیپیډو یا هم د غوړو په ډلبندۍ باندې وغږیږو. دا چې لیپیډ کومې ډلې لري، په کومو صنفونو یا په ټولګیو باندې ویشل کیږي، په عمومي ډول موږ په همدې درسي ویډیو کې په هغې باندې تم کیږو او بیا په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې به موږ او تاسې د هر یوې ډلې په اړه باندې یوه ځانګړې درسي ویډیو ولرو او په هغې باندې به وغږیږو. دا چې موږ د لیپیډو په پیژندلو کې هم وویل چې لیپیډ ټول یې ایستر دي، نو معلومه خبره دا ده چې د هغوی په ډلبندۍ کې به هم د ایسترو موجودیت او د هغوی په ډلبندۍ کې اړین رول لري. پر همدې بنسټ زه غواړم مخکې تر دې چې د لیپیډو یا د غوړو ډلبندۍ ته داخل شم یا هغه پیل کړم، مخکې تر دې ځینې موضوعات خصوصا د ایستر په اړه باندې غواړم واضح کړم، تر څو موږ او تاسې سره د هغې په کلاسیفیکیشن کې یا د هغې په تصنیف بندي کې مرسته وکړي. ستاسې په نظر باندې دلته به څه وینئ د هغې عضوي کیمیا د زده کړو پر بنسټ چې مخکې مو لرلي دي؟ څه ګورئ، د څه شي فورمول وینئ او بالاخره تر هغې څه شی ترلاسه کیږي؟ کولی شئ خپل نظر مو د کمنټ له لارې له موږ سره شریک. ګورئ، په دې فورمول کې یا په همدغې انځور کې موږ یو مالیکول د عضوي اسیډو لرو چې دا یو عضوي اسید دی، او عضوي اسید چې د کاربوکسیل ګروپ لري او یو زنجیر جانبي زنجیر لري. دا په محیط کې الکول هم موجود دی او له د هغې الکولو سره یو ځای کیږي. ګوره، دا د الکول عمومي فورمول دی. موږ او تاسې د عضوي کیمیا پر اساس پوهیږو. یو کې اسید دی عضوي، یو الکول دی، البته یو مالیکول. دوی دواړه یو له بله سره یو ځای کیږي. د اسیډو د کاربوکسیل له ګروپ څخه د هایدروکسیل ګروپ ازادیږي، په دا سور خط باندې ښودل شوی دی. د الکولو د هایدروجن اتوم ازادیږي او بالاخره دوی دواړه یو مالیکول د اوبو رامنځته کوي په محیط کې. کله چې له دې څخه یو اتوم د هایدروجن ازادیږي او دلته یو ګروپ د هایدروکسیل ازادیږي، یوه اړیکه دلته ازاده پاتې کیږي او یوه اړیکه دلته ازاده پاتې کیږي. دوی دواړه یو له بله سره یو ځای کیږي لکه دغه اړیکه چې دا رامنځته کیږي. او دا چې اړیکه د دې لامل کیږي چې یو اسید له یو الکول سره یو ځای شي، په پایله کې چې کوم مرکب رامنځته کیږي همدغه مرکب د ایستر په نامه باندې یادیږي. دغه ټول مرکب چې د شنې حلقې په واسطه باندې ښودل شوی دا ایستر دی او دغه اړیکه د ایستري رابطې په نامه باندې یادیږي. که چیرې راشو موږ دغه جوړښت ته وګورو، دلته موږ بیا همدغه جوړښت وینو. متوجه یاستئ؟ دلته یو مثال دی، دلته تقریبا درې همدغسې تکرار شوي. ستاسې په نظر باندې دا به څه شی وي؟ راځئ چې واضح کړو. ګورئ، دا هماغه اړیکې دي چې دلته شتون لري. متوجه یاستئ؟ دا اړیکه همدغه اړیکه ده، دا اړیکه همدغه اړیکه ده او دا اړیکه همدغه اړیکه ده. دلته یو مثال دی، دلته درې مثاله دي، یعنې درې دانې یو ځای شوي. څنګه یو ځای شوي؟ دا اصلا ګلیسرول دی چې درې الکول یا درې د هایدروکسیل ګروپ لري البته، او دا هر هایدروکسیل ګروپ یې د کاربوکسیل ګروپ سره یو ځای شوی. متوجه یې؟ ګورئ، دغه جوړښت همدغه جوړښت دی او دغه الکولي جوړښت دی. دا دی بالاخره دغه جوړښت یا دغه فورمول یې عموما رامنځته کړی دی. نو دا هم یو ایستر دی، ځکه الکول له اسید سره یو ځای شوی دی، یا ګلیسرول چې یو الکول دی له اسیدونو سره یو ځای شوی دی. درسته ده؟ راځئ دې فورمول ته. دلته هم تاسې څه وینئ؟ تاسې وګورئ، ستاسې په نظر باندې دلته به څه موجود وي؟ تاسې کولی شئ خپل نظر مو له موږ سره شریک.
دا هم هماغه جوړښت دی. دلته هم دغه په سور تیر چې اشاره شوې ده دا هم دغه اړیکه ده، استري رابطه ده. ګوره یو الکول دی، همدا ګلیسرول الکول دی، د یو اسید سره یو ځای شوی دا د اسید فورمول دی، تاسې پوهېږئ. دا ټول په همدغه شکل باندې. ولی یو توپیر چې دی هغه دا دی چې دلته د فاسفیټ ګروپ چې خپله یو اسید دی له الکولو سره یو ځای شوی. دلته درې واړه اسیدونه عضوي اسیدونه دي نارمل د کاربوکسیل ګروپ لري. دلته هم دا د کاربوکسیل ګروپ دی، دا هم د کاربوکسیل ګروپ دی. ولی دغه یو ګروپ چې دلته د الکولو سره یو ځای شوی دی دا اصلا د فاسفیټ ګروپ دی چې یو اسید دی د الکولو سره یو ځای شوی. آیا دا استر دی؟ هو استر دی، چون اسید د الکولو سره یو ځای شوی، فاسفیټ یو اسید دی. نو ګورو چې استرونه دا هم یو استر دی، دا هم یو استر دی، ولی فرق لري، توپیر لري. پر دغه بنسټ باندې موږ ویلي وو چې اسید شحمیات یا غوړ دا استرونه دي. خو وګورئ په دې استر کې او په دې استر کې توپیر دی. پر دې بنسټ باندې په غوړو یا په شحمو کې هم توپیرونه شتون لري. راځي چې د هغې په عمومي ډلبندۍ باندې وغږیږو. یو تعداد هغه لیپیډونه دي چې هغوی د ساده یا سمپل لیپیډز په نامه باندې یادیږي. دا یوه ډله ده. دوهمه ډله د لیپیډو د کمپلیکس یا د کمپاوند یا د مرکب لیپیډونو په نامه باندې یادیږي. دریمه ډله د مشتق شویو لیپیډونو په نامه باندې یادیږي. څلورمه ډله هغه ډله ده چې د متفرقه لیپیډو یا غوړو په نامه باندې یادیږي. ګورئ موږ په عمومي ډول باندې لیپیډونه په څلورو ډلو باندې ویشو: ساده لیپیډونه، مرکب لیپیډونه، مشتق شوي لیپیډونه او څلورمه ډله متفرقه لیپیډونه. ساده لیپیډونه کوم یو لیپیډز ته وایي؟ دا هماغه لیپیډز دي چې یو فټي اسید یا یو شحمي اسید چې خپله یو عضوي اسید دی هغه د الکولو سره یوه استري رابطه جوړه کړي. لکه موږ چې په تیر سلایډ کې ولیدل چې ګلیسرول د درې اسیدونو سره یو ځای شوي وو. دا ساده اسیدونه دي. ساده دا دي چې یو شحمي اسید له الکول سره یوه رابطه جوړوي. په تیر سلایډ کې موږ مثال ولیدلو، هغه مثال چې یو ګلیسرول وو او درې فټي اسیدونه وو یا درې اسیدونه ورسره یو ځای شوي وو. دوهمه دا دی چې فټي اسیدونه دي یا شحمي اسید. ګورئ شحمي اسید بیا موږ په بله درسي ویډیو ورباندې لرو. شحمي اسید خپله یو عضوي اسید دی. صرف دومره باندې اوس پوه شئ چې فټي اسید یا شحمي اسید یو اسید دی، خلاص عضوي اسید دی چې د کاربوکسیل ګروپ لري. کمپلیکس یا کمپاوند اسید لیپیډونه هماغه دي چې یو فټي اسید یا شحمي اسید د الکولو سره رابطه ولري، استري رابطه ولري، ولی یو اضافي ګروپ هم له ځانه سره ولري یا یو بل ګروپ هم ولري. لکه موږ چې په تیر سلایډ کې ولیدی چې هلته د فاسفیټ ګروپ هم پکې موجود و په دې استري رابطه کې. فټي اسید موږ هغه کاربوکسیل لرونکو اسیدونو ته وویل. سمه ده؟ ولی ومولیدل چې په دوهم مثال کې هلته د فاسفیټ ګروپ یو استر جوړ کړی و، فټي اسید نو. متوجه وئ؟ نو کمپلیکس یا کمپاوند اسیدونه هماغه دي چې فټي اسید هم د الکولو سره وي او یو بل ګروپ هم ولري. په هغې مثال کې موږ تاسې ولیدل چې دوه ساده اسیدونه او یو د فاسفیټ اسید په واسطه باندې استري رابطه د الکولو سره رامنځته شوې وه. هغې ته بیا کمپلیکس یا کمپاوند لیپیډز وایي. کولی شئ ویډیو بیرته شاته کړئ او هلته مثال بیا هم وګورئ. دریمه ډله ډیرایوډ یا هم مشتق شوي لیپیډز هماغه دي چې که چیرې موږ دغه کمپاوند لیپیډونه یا دغه مرکب غوړ راواخلو تجزیه یې کړو یا دا ساده غوړ راواخلو هغه تجزیه کړو، د دې څخه به څه ترلاسه شي؟ هر شی چې ترې ترلاسه کېږي هغه مشتق شوي لیپیډونه دي. ډېر ساده تعریف دی.
که چیرې ساده لیپیډونه تجزیه شي ټوټه شي یا مثلا دا مرکب ټوټه شي هر څه چې ترلاسه کېږي یو اسیدي خاصیت ولري وایي البته وبخښئ لیپیډي خاصیت ولري هغه تعریف چې مو لیپیډو دپاره کړی و هغه پرې تطبیق شي دا مشتق شوي لیپیډونه دي او په دې نامه باندې یادېږي مثلا په هغه کې فټي اسیډونه شامل دي یا هغه جوړښتونه چې اوږده هایدروکاربنونه دي یا فټي اسیډونه چې په هغه کې موجود دي یا نور کولیسټرول او مشتقات او دغه شیونه دې ټولو ته بیا موږ ډیرایوډ یا مشتق شوي لیپیډونه وایو چې په هر یو باندې موږ درسي ویډیو لرو. متفرقه لیپیډونه کوم یو دي؟ دا هماغه دي چې مشخصا موږ ورته یو خاص تعریف نه لرو. دا متفرقه دي چې لیپیډي خاصیت لري. مثلا هغه هایدروکاربنونه چې ډیر اوږده زنجیرونه لري، هایدروکاربن تاسو پیژنئ چې سکلیټیک کاربن دی او د هغې سره هایدروجن اټومونه یو ځای شوي دي، نو هغه خاصیت خواص یې ټول د لیپیډو په ډول باندې دي، د هغوی انحلالیت او د هغوی نور خواص او پیژندنه چې موږ د لیپیډو لپاره تعریف کړې وه په دې کې شامل دي. یا مثلا ویټامین کې یا ویټامین ای یا کیروټینویډز دا هماغه مرکبات دي چې لیپیډي خواص لري، نه په مرکب لیپیډونو کې شاملیږي، نه هم په ساده لیپیډونو کې شاملیږي او نه هم په مشتق شویو لیپیډونو کې شاملیږي. دې ته بیا موږ او تاسې متفرقه لیپیډونه وایو چې په دې باندې موږ بیا هم درسي ویډیو لرو. ګورئ که چیرې زه یو خلاصې وایم، دا وایم چې لیپیډونه موږ په څلورو ډلو باندې ویشو: ساده، مرکب، مشتق شوي او متفرقه. ساده هماغه دی چې ساده الکول له یو اسید سره یو ځای کېږي. کمپاوند هماغه دی چې الکول له یو اسید سره یو ځای کېږي، ولې په خپل جوړښت کې بدون د فټي اسید څخه یو بل مرکب یا ګروپ هم ولري لکه فاسفیټ. که چیرې ساده یا هم مرکب تجزیه شي، هر څه چې ترلاسه کېږي یو د لیپیډو تعریف ورباندې تطبیق شي، هغې ته موږ مشتق شوي لیپیډونه وایو. او بل متفرقه دي، دا هماغه لیپیډونه دي چې مثلا هایدروکاربنونه په هغې کې شامل دي، نه په سمپل یا ساده لیپیډونو کې راځي، نه په مرکبو کې راځي، نه هم په مشتق شویو کې راځي، لکه ویټامین کې، ویټامین ای، هایدروکاربنونه چې اوږده زنجیرونه ولري، دا متفرقه لیپیډونه دي. که چیرې دا البته یادونه باید وکوم، دا د لیپیډونو عمومي ډلبندي وه. موږ بیا په هره ډله باندې ځانګړې ویډیو لرو د هغې په نورو ډولونو باندې، او بالاخره بیا په یوه درسي ویډیو کې د هغوی په ټوله کې په هغې باندې غږیږو، او بیا تر هغې مخکې ځو په هغو لیپیډونو باندې غږیږو چې هغه مهم وي زموږ لپاره، په هغې باندې بیا درسي ویډیوګانې لرو. مننه ستاسې له پاملرنو.